السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ټیکنیکل انلاین پښتو چینل درنو مینوالو هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د فیسبوک ټول پوسټونه چې دی هغه په یو کلیک سره له منځه یوسو او هم دا درته ښایم چې څنګه کولی شو موږ سره چا کوم ټیګونه کړي وي هغه هم په یو کلیک سره له منځه یوسو. دوستانو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زما د چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې بیا کلیک وکړئ تر څو زما هر ویډیو تر تاسو پورې پر وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو اوس تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړئ دلته تاسو د درې لکیرې ګورئ دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل د فیسبوک پروفایل به خلاص کړئ. کله مو چې دغه خلاص کړم دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دغه زما د فیسبوک آی ډي ده. دغه آی ډي هم در سره لایک کړئ. دوستانو اوس راځو څنګه کولی شو دغه ټول پوسټونه په یو کلیک سره له منځه یوسو او هم درته ښیم څنګه کولی شو ټیګ له منځه یوسو. دغه دلته لاندې راشئ دغه دوستانو تاسو د سیټینګ آپشن چې ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو کوم پوسټونه چې غواړئ له منځه یوسئ نو هغه تاسو سلیکټ کړئ. نو دوستانو زه دلته دغه پوسټونه غواړم چې سلیکټ کړم. دا دوستانو سلیکټ مې کړل. نو اوس دغه پوسټونه چې څومره تاسو غواړئ نو سلیکټ کړئ نو هغه سلیکټ کړئ. نو دا د دوستانو نو اوس که چیرته غواړئ دغه ډیلیټ کړئ نو د ډیلیټ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو کولی شئ دغه پوسټونه چې د خپل فیسبوک کې پټ کړئ یا یې په ټایم لاین کې پټ کړئ. دغه تاسو کولی شئ پټ هم کړئ او که چیرته غواړئ ډیلیټ یې کړئ نو تاسو په ډیلیټ پوسټ باندې کلیک وکړئ. نو زه دغه پوسټونه چې د ډیلیټ هم په ډیلیټ باندې آپشن پوسټ باندې کلیک کوم او ډیلیټ پوسټ بیا هم تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دغه کلیک کړم دلته تاسو لږ صبر وکړئ تر څو دغه پوسټونه چې دي له منځه لاړ شي. دوستانو لږ صبر کوو. دا دی دوستانو دغه پوسټونه چې دي ډیلیټ شو. نو تاسو هم په دې ډول کولی شئ خپل د فیسبوک پوسټونه ډیلیټ کړئ. نو اوس دوستانو راځو څنګه کولی شو په فیسبوک کې ټیګ چې دی هغه هم له منځه یا ریموو کړو. په یو کلیک سره ټول ټیګونه چې دي هغه له منځه یوسو. نو دوستانو تاسو دلته کوم ټیګونه چې وینئ خپل فیسبوک کې نو هغه تاسو سلیکټ کړئ. نو زه خپل د فیسبوک کوم ټیګونه چې چا کړي دي هغه سلیکټ کوم. دلته ګورم نور نشته دوستانو. دلته تاسو اوس په دې منځ باندې کلیک وکړئ آپشن باندې کلیک وکړئ او بیا تاسو په ریموو ټیګ باندې کلیک وکړئ او دلته په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو دغه ټیګونه به تاسو ډیلیټ کړئ نو دلته ناټ ناو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ټول ټیګونه به له منځه لاړ شي. نو دوستانو دغه د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرته مو دغه ویډیو خوښ شوي نو دغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم له دې ویډیو څخه خبر شي. دوستانو دغه د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.